ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ورځ وسره لمر ته ولاړو، یو شاګرد تېرېدی چې ویې کتل امام صاحب په ګرمي کې و دا لمر ته ولاړ دی. دې شاګرد ورته ویل حضرت و دې لمر ته ولې ولاړې؟ و دې سایه ته د دې دیوال و سایه ته ودرېږ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې د دغه کور والا ته ما قرض حسنه ورکړی دی او نن د هغه قرض مدت پوره دی، زه هغه قرض حاصلولو له راغلی یم، نو له دې سړي سره ما د قرض احسان کړی دی او د ده د دیوال وسایه ته ځکه نه درېږم چې دا دی نه چې د دې قرض هغه بدله نه وګرځېږي. د ده د دیواله څخه د سایې څخه زه هغه فایده نه اخلم چې دا زما د قرض ثواب صرف او صرف د رب دپاره وګرځېږي. چې کله د انسان په زړه کې د الله پاک عظمت یي، د ورځې د آخرت عظمت یي، د نیکو اعمالو د ثواب هغه اهمیت یي، نو هغه چې هر څونه احسان له خلکو سره وکړي د دې بدله صرف او صرف له ربه څخه غواړي. داسې حرکت نه کوي چې په هغه سره زما د دې نیک عمل د ثواب د ضایع کېدو هغه خدشه یي.